چطور تو امنیت هستی؟ خجالت بکش، بمر، لعنت خدا از وزیرت گرفته تا پایین ترت. به حق این ملت سرافرازی که طاغوت ها به این سرزمین به زانو آورده شد ولی امروز متاسفانه ما تار و مار میشیم. ما در منبر و محراب و در پانتون و در مکتب و در سرک و در شهر بازار میکشن، قاتل ما معلوم نیست. ما که استخبارات داریم چی معنا داره؟ دینی علما وایي چې مخالفین باید په دې پوه شي چې د عدالت غږ به هیڅ وخت خاموشه نشي. دلته د وزیر محمد اکبر خان جومات کې په لسګونه ځوانان او دیني علما راټول شوي او د ډاکټر محمد ایاز نیازي پر وژنې ویر کوي. دوی وایي چې په هیڅ صورت ورته هدفي او زنځیروي وژنې د منلو نه دي. دیني علما وایي چې حکومت دې دا قضیه په جدي توګه وپلټي، کنه علما به په ټول هیواد کې ناستې ترسره او یا د پیښه به په خپله تعقیب کړي. دوی وایي چې د ډاکټر نیازي وژنه د بهرنیانو او د اسلام د مخالفینو لوري پلان شوې ده. دولت مردان عوضی از اینکه از صفحات فیسبوکی شما تسلیت عرض بکنیم، ما تسلیت دیگه کار نداریم، ما کار عملی کار داریم. فاحشه در فاحشه خانه کشته نمیشه، دوست در دزدیش کشته نمیشه. عالم ربانی کشور به بیان قرآن و سنت شهید میشه، به شهادت رسانده میشه. تو وظیفه چیست؟ کار شبکه‌های تبشیری یهود نصارا است و کار دین ستیزا است و کار ملحدین است و کار کسایی است که میخوان که از این آدرس حرج مرج در مقابل مسلمانان ایجاد بکنند. برنامه یهود نصارا در قرآن گفته که یهود نصارا دوست نمیشه. ما تو گفتم پیش میریم، خدا رو به خفه میسازیم، یهود نصارا را خوش. د ډاکټر محمد ایاز نیازي وژل کېدو په تړاو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت پر وزیر محمد اکبر خان جومات برید غندلی او ویلي دي چې عبادت ځایونه د لمونځ کوونکو لپاره دي، نه د تاوتریخوالي او د وژنو رامنځته کېدو لپاره. همداراز ناټو هم یاد برید په کلکو ټکو سره غندلی او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ترڅنګ ولاړ دي. له دې سره د ملي شورا غړي د ډاکټر محمد ایاز نیازي وژل کېدل حکومت د علماو د امنیت په ساتنه کې په بې پروایي تورنوي او ټینګار کوي چې یاده پیښه دې په جدي توګه وڅېړل شي. سر تمام بزرگان افغانستان هنوزم دست دشمنای اسلام دراز است که همه رقم کسایی که واقعا آدم حالم دانشمند بود از بین بود. افغانستان به دشمنان خلق و کار ده دغه باید باید چې دولت جدي توجه کوي او دغه عمل پیدا کړي چې ولې زموږ دغه خلک شهیدان کیږي. په ورته مهال امنیتي مسؤلین وایي چې د یادې پیښې په تړاو یې 2 تنه تورن کسان نیولي او یادې قضیې په اړه لا هم څېړنې روانې دي. از نخستین ساعتی که اینجا صورت گرفته پلیس در ساحه حضور داشته، تیمای تحقیقاتی خود با امنیت ملی یک اجرات خود کرده. ما در پیوند به قضیه 2 نفر مظنون گرفتیم، تحت بازداشت ماست و جزئیات بیشتر نمیتونیم در این لحظات برای شما بدیم. د تروریستي پیښې د ارزونې په موخه د افغانستان د علماو سراسري شورا لوی څارنوالۍ د ملي امنیت شورا دفتر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست د باصلاحیته غړو په ګډون ګډ هیئت وټاکل شو. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او دغه چاره یې بشري جنایت بللی دی. له دې وړاندې هم یو شمېر دیني عالمانو په ورته پیښو کې وژل شوي وو، خو تر دا مهاله یې عاملین نه دي نیول شوي او حکومت یوازې په دې برخه کې د تحقیقاتو خبره کړې ده.